په سعودي عربستان کې یو لوی بدلون روان دی او دلیل یې په دغه هیواد کې سترې اقتصادي پروژې دي لکه د لاین په نامه 100 کیلومتره د استوګنې داسې ستره پروژه چې تخیلي ښکاري او هیڅ موټر ته پکې اړتیا نشته او یا هم د ریاض ښار ته نږدې د قایدیه ښارګوټی یو داسې تفریحي ستر ښار چې د موټر سپورټونو برېښنایي ګیمونو او داسې تفریحي پارک پکې شامل دی چې د نړۍ تر ټولو لوړ تر ټولو چټک او تر ټولو اوږد رولر کوسټر پکې شامل دی. پیغام دا دی چې موږ یوازې له تیلو ځان نه بیلوو بلکې د هیواد اقتصاد بیا جوړول دي خو یوه مهمه موضوع هم شته او هغه د ځینو خورا سترو تخیلي پروژو کار ورو شوی او یا مخ په کمېدو دی. ویل کېږي چې د لاین استوګنیزې پروژې کارونه په ځینو برخو کې سست شوي او پلان جوړونکي د ستر لګښت زیاتوالي له امله خپل مهالویشونه او بودیجې بیا ارزوي. پخوانۍ نقشې لکه د پاچا عبدالله اقتصادي ښار کلونه کېږي چې د دې توان یې نه درلود چې کرایه کوونکي او نړیوال پانګوال ځان ته جذب کړي. نو پوښتنه دا ده چې آیا دا یو حقیقي راتلونکی دی که یوازې د نړیوالو د پام جلب لپاره یوه طرحه؟ په همدې وخت کې د سره سمندر په څنډو کې سیمې په ډیجیټلي ځیرک هوټلونو بدلیږي څو ساحل په لوکس سیاحتي ځایونو بدل کړي او د دغه هیواد صنعتي مرکزونه په پرمختللي تولیدي ټکنالوژۍ او لوژستیک تمرکز کوي. له بلې خوا سعودي کولی شي جدي ښار ته اشاره وکړي چې بدلونونه پکې په ښکاره لیدل کیږي خو یوه موضوع شته چې د انځورونو په مرسته نشي پټېدلی او هغه په دغه هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې دي. د بشري حقونو ډلې لا هم په دغه شاهي هیواد کې د کارګرو سره ناوړه چلند سختې سزاګانې او په هیواد او دغه لویو پروژو کې محدودې ازادیو په هکله اندېښنې او راپور ورکوي.